د خبریال ډاټ کام لیدونکو لوستونکو او اوریدونکو ښې چارې د لیډز د کرکټ د لوبغالي درسره وصل په زړه پورې خبره دا ده د پښتون ژغورنې غورځنګ فعاله آینه درخانۍ راسره آینه درخانۍ د افغان اتلانو ملاتړ او سپورټ ته دا چې آینه همیشه راځي همیشه د اتلانو ملاتړ کوي سپورټ کوي نور هم ګڼ کسان راغلي دي د دې نه به دا وپوښتو ولې افغان اتلان د افغان اتلانو سپورټ نن ولې ولې باید شروع زه افغان ټیم سپورټ کوم تر اوسه پورې سپورټ کوم کنه میچ خو د خیر چې څه کېږي به فکر دې څه دی حالات خو ښکاره کېږي که اول او اخر میچ درکوي وروسته بیا په منځ کې چې دی هغه هېر کړئ چې څه وشي زه وایم چې پرسنلي چې دا د دوی ورلډ کپ فرست لکه فرست هینډ او فرست ایکسپیرینس و نو په دې کې به ډېر کمیانې راځي ډېر زده کړه به ترې کوي او ډېر غلطیانې هم که وشوې نو اټس فاین زه به لوستونکو اورېدونکو ته بله خبره وکړم تېر میچ له هم آینه راغلې وله په زړه پورې دا واله نور ډېر خلک هم راغلي وو آینه هم د پښتونخوا وطن له هغو وګړو څخه ده چې د افغانستان ملي ټیم یې سپورټاوه دلته ډېر نور کسان ول هغوی به پاکستانی ټیم سپورټاوه خو آینه چې کله د افغانستان ټیم لوبه وبایلله ناروغه شوه او ارمان یې دا و چې د افغان اتلان ولوبېږي ښه ولوبېږي نو دې ویل چې لوبه ښه ده ګواکې بایلل او ګټل پاکستان عیني کرکټ کې زده دی لکه ورکوټې چې وم نو ما به زما د سره ورکړ زامن نو د هغوی سره به مې کرکټ کوم زما ماما به کانسله وکړي کرکټ نه کوي که د ماما اجازت درکړې وای نه I don't think so چې مخکې به ځم خو زما خوښ هسې ورباندې په باران او هسې داسې ورباندې پوهېږې په کرکټ باندې چې څه روان دي دا شپږیزه ده او دا ډېر شیان دي د ډېرو خلکو سر نه په خلاص خو ډېر لکه رن ریټ او دا شو په دې مې سر نه دی خلاص خو لکه چې کوم ځای کې میچ راشي هغه ځای زه کډولی شم خو نور مې کوي څه زموږ په ټیم کې به تا به خامخا لوبغاړي به دې هم لیدلي وي د هغوی سره به میلاو شوي هم یې پوښتنه درنه کولی شم زموږ کوم لوبغاړی به مو زیات خوښ وي یا به مو خوښېږي د کوم لوبغاړي لوب زما ایکولی ګرده یو شان لکه او چې څوک ښه لوبه کوي څوک چې وکټ اخلي څوک چې منډې وکړي هغه وکړي څلوریزه وکړي یا هغه شپږیزه وکړي شپږیزه اوکې زه نښلم په دې انګریزي کې سکس جوړ کړو نو بس آینه وایي زما هر هغه لوبغاړی خوښېږي چې هغه ښه لوبه وکړي او هغه خو د افغانستان خو دا د افغانستان خبرې دي ښه د افغانستان له ټیم اخوا دې کوم ټیم خوښېږي اخوا مې چې کوم ټیم چا ښه لوبه وکړه هسې خو ما ته انګلینډ په دې چې برطانوي ده پاکستان چې دی ما ته نه ښکاري چې لکه ما ریپرزنټ کوي او هغه سیم په دواګانو چلېږي پاکستان په دواګانو چلیږي زموږ نه لوبه وګټله په دواو کېدای شي د دوی دواوې زموږ نه لوبه هسې نه ده ګټلې لکه هغه ډېر کلوز میچ و او ما هلته ولیدل زما سره زما پاکستاني مطلب فرینډزن وو هغوی ویل چې end ټایم کې هغوی لکه میدان پرېښودلو او روان وو هغوی ویل چې موږ بایلو خو all of sudden چې دی
game change. او دا به کېږي ته مخکې موږ تاسې ناستو ته دا خبره کوله ولې دې د پاکستان ټیم نه خوښېږي پاکستان ټیم ځکه چې په هغې کې به د شمېر دوه درې پښتانه او نور خو ګرده لکه پنجابیان دي او چې کله پاکستان ټیم و نو ما خپل ملګرو ته هم دا خبره کوله چې لکه په میوزیک هم بنګړه لګېدلی او لکه ګرده د پنجاب ارڅه کېدل لکه ما خو نه ریپرزنټ کوي نو زه بیا ولې اورم آینه وایي چې دوی موږ نه پریزنټ کوي د پاکستانی ټیم نو زه یې ولې پریزنټ کوم مخکې موږ خبرې کولې دوی دا یوه ټکي ته ډېره اشاره کوله ویلې چې د افغانستان په ټیم کې زه پښتو سندره دلته په دا میچ کې ناسته یم اورم دا وایي دا د دې دپاره ډېره د خوند خبره ده یا دا دلته ناسته وله ملي سرود ته ولاړېږي دا وایي چې دا ډېر یو ځانګړی خوند لري دا راپسې بانګړې راوستې نو زه به یې څنګه سپورټ بانګړې لږ لکه د بانګړه میوزیک یې لګولی بانګړه میوزیک یې وایي راوستې خو دا ټول هغه شان دي چې خدای دې د درخانۍ په څېر نورې پیغلې هم پیدا کړي نور پښتانه دي هم خدای دې لوري ته راولي چې هغوی د افغانستان ټیم سپورټ کړي نور پښتانه وو خدای سته دلته پاکستان په میچ کې خو ځینې پکې ډېر توندلاري پاکستاني سوي وو موږ دا نه وایو میچ دی خلک به یې کوي حتی ځینو خلکو به بیخي د افغانستان خلاف غږ پورته کوي یو د ټیم خلاف غږ دی چې ته پورته کوي چې زه فلانکۍ ټیم خوښوم یا نه خوښوم ځینې خلکو بیخي دا کول چې هغوی د افغانستان خلاف به یې غږ پورته کوي خو خیر آینه درخانۍ تاسو پیژنئ د پی ټي ایم یوه له فعالو غړو څخه ده او دې کې له ملاتړو څخه ده دا وایي زه ملاتړ یم غړی نه یم خو غړیتوب محدودیتونه لري ملاتړ به محدودیت نه لري ډېر پښتانه دي هغه ملاتړ کوي ولې د پی ټي ایم ملاتړ ولې نه لکه ولې به نه کوم پی ټي ایم که زما وس چلېږي زه خلکو ته وایم چې وال چاکینګ شروع کړئ په دیوالونو کې پی ټي ایم زنده باد پی ټي ایم کې څه دي هغه څه سټیج یې ته جوړه کړې چې ته خلکو ته وایې او ته کمپاین ورته چلوې ته کور په کور ګرځې جنون موومنټ ما ولید او د هغې نه مخکې او دا خبره ما څو ځله کړې چې د هغې نه مخکې نه زه چا لیدلی نه ما څوک نو دا چې دی دا لکه جنرالي پښتنو غږ یې پورته کړو او پورته کوي ځکه خو د هغې په وجه خو خلک په جیل کې دي لکه څوک چې هسې خو مطلب هسې خو نه جیل ته کېږي خو هغوی ته پته ده چې دا ډېر لکه یونایټډ شو لر او بر چې دی ډېر یو ځای شو او خلکو ډېر مخته مطلب دا به مخته پرمختګ کوي نو د هغې نه مخکې چې دی هغوی داسې خلک یې جیل ته واچول اف آی آر یې جعلي اف آی آر یې په خلکو وکړل ایون ډلې چې کله یو دوه ځله برادفورډ کې نقل شوی لاریون نو هلته پسې هغوی راوستولي وو نو او بله خبره دا چې پنجابیان نه راځي موږ پسې په دې دا ډېر امپورټنټ خبره ده چې ما چېرې نه دي لیدلی چې پنجابیان مطلب پورته کېږي به خو هغوی داسې نه پورته کېږي چې هغوی د پي ټي ایم خلاف پښتانه د پښتنو خلاف راپورته کېږي پښتانه یې مخته کړي دي لکه هغوی ستا سره جنګ کوي پنجابیان نه کوي هر ځای کې یعنې هغه ځای کې تاسو پښتانه مخته کوئ څه به ورسره کوو لکه پر دې پښتنو باندې تاسو بل نوم هم یوسئ چې هغه راځي د پي ټي ایم خلاف ته ویږي ګلخانه چې ورته وایي نه مال که د دې پښتنو سره به څه کوو د دې پښتنو سره چې څنګه دا روان دي دغه شان به روان وي او دا به ډېر مخته ځي که د چا نه مطلب مې دا پښتانه نه دي د پي ټي ایم مراد نه دی دغه د پي ټي ایم مخالف ګلخانه نو دا به یا کنوینس یا به نورو چې دوی ته د دوی اوقات پته ولګي لکه هغه ورځ چې د پاکستان او د افغانستان میچ و نو یو پښتون هلک چې دی هغه پاکستان سپورټ کوو نو هغه داسې ډېر لکه په څلوریز او سکسر باندې به یې شور ګډ کړو که نه نو هغه چې دی داسې ودرېدو نو شاته پنجابی
ناست نو داسې لرې شه نو د دوی سره به دغه کوي او چې دغه دوی سره وشي دوی به په خپل ځای بیا راشي چې د دوی ځای کوم ځای د دوی ځای خو پنجابیان سره نه او نه پنجابیان دا صرف هغوی میبي دا چې کوم پښتنو د هغوی دې ټایم کې امپورټنس ورکوي یا ټویټس کوي په پښتنو باندې هغه صرف ځکه چې هغوی زموږ مقابل ودرېږي خو چې کله هغوی یوز شي د هغوی نه پس به یې چوټي کړي تاسو د خپل کار به کوئ لکه هغه ته خپله ذاتي طور څومره پښتانه قایل کړي دي قانع کړي دي راوستلي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ والله لکه څنګه قایل شي او هغه داسې شي لکه اوس یو کس چې دی هغه پښتین کاپ په سترګو وویل چې زه پی ټي ایم کې یم او زه خو جنرالي دا موومنټ سپورټ کوم خو څه خلک پکې چې دی هغه پکې داسې چې څوک نه سپورټ کول غواړي که نه د هغوی ایکسکیوزز بیا بلا دي د هغوی ایکسکیوزز دا دي چې دې کې دا چل دی او دې کې دا ولې نه دي دا نه دي او چې کوم سپورټ کول غواړي هغه به دا کاز سپورټ کوي هغه دا نه ګوري چې په دې موومنټ کې څوک دي څوک نه نو هغه چې دی پښتون کې هغه چاله او د هغې نه وروسته چې دی هغه چې دی بله ورځ د غفور سره عکس راغی او د هغه نه پس چې دی یو ویډیو زما بل فرینډ ماته راستولې وه د پاکستان چې وګټو په ګراوند کې چکرې لګولې لکه this is how they are یوه خبره چې انتهایی زیاته مهمه ده د پښتون ژغورنې غورځنګ متعلق پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټي ایم د پښتانه غږ دی موږ همیشه دا خبره کوو د پښتانه اواز دی د پښتون د ژغورنې غږ دی د چې خلک مخالفت کوي هغه به د هغوی کاروي کوي به دا ملاتړ زیات شوی دی زیات شوی و زیاتېږي به درخانۍ دا خبره وکوله چې ځینې خلک داسې دي چې په میچ کې سړی ولاړ هغه خورا لاسونه پاکول پاکستاني ټیم ته او پښتون وایي شاته پنجابی ناست هغه ورته لري یعنې هغه ته هغه د اندازه او د هغه کیسه ور وښودله مین مسله دا ده پښتنه خاوره د پښتنو ده د پښتنو وه او د پښتنو به وي تر کومه بریده پورې چې د پښتانه د ژغورنې وبخښئ د پښتانه د ژغورنې سلسله روانه وي همدا به وي همدا خاوره به اخیر د پښتانه ملکیت ګرځي نن به قبضه وي نن به یو څوک زورور وي یو څوک به راځي پخوا د پښتانه په سیاسي تحریکونو کې یوازې نارینه وو د خان شهید په وخت کې وو د خان عبدالصمد خان شهید چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي بنسټ ایښودونکی دی یا د خان عبدالغفار خان بابا د هغه په وخت کې دا شی وو ښځې وې وه اندازه خو وروسته په مابینځ کې دا سلسله قطع شوله ورکه شوه اوس یو برکت راغلی دی یو شی راغلی دی چې پیغلې د ځوانانو سره یو ځای د خپل قوم د حقوقو غوښتلو ته راوتلي دي او دا د حقوقو غوښتل چې دي دا مننه دا د حقوقو غوښتل چې دي هغه اوس خورا رنګ راوړي اوس څوک په دې کې نه دي درخانۍ ته ښه وایي او که بد وایي درخانۍ د خپل قوم دپاره تحریک چلوي درخانۍ راځي په دغه میچ کې ګرځي یو سړی قانع کوي درخانۍ راځي له خلکو سره مجلس کوي هغوی ته وایي چې یاره تاسو ولې پښتون ژغورنې غورځنګ نه سپورټ کوئ تاسو یې ولې تر شا نه درېږئ دا درخانۍ په څېر ډېر نور ځوانان هم شاته ناست زه به له درخانۍ نه دا یو تپوس وکړم درخانۍ تر ټولو هغه مهم ټکی څومره چیلنجونو سره مخامخ کېږئ چې کله تاسو د پښتانه تحریک چلوئ ډېر او د ګردو ډېر چې دی هغه پی ټي آی چې دی هغه ښکنځاوې کوي لکه هغوی جوړ شوي داسې لکه د هغوی ایم دا دی چې څوک به په ښکنځلو یرو او شاته کو به یا کرکټر اساسینیشن یا فوټوشاپ او سټف لایک دیټ نو هغه د ښځې دپاره ډېر لکه لکه زما فامیل چې وګوري یا څه نو بټ آی ډونټ کیر او زه چې دی نه شاته کېږم نه څه او د دې شي د دغه کار لپاره به څومره نورې پښتنې ځکه تاسو په ښځو ټولنه کې یاستئ تاسو د ښځې ډېرې موبلایز کول غواړئ یا یې موبلایز کوئ څومره ونډه دوی اوس اخیستې ده په دا اوس حالات کې څومره زیات دا اوس جنیوا کې چې راغلي ول که نه
چې اوکې 6-7 یا څه خو دا نورې ډېرې دی هم شي هغه داسې چې تاسو د خپل کور ښځې راولئ لکه پته ده چې څوک خلک داسې نشي کولی چې دونه برداشت نه چې دا هر څه ښکنځا او دا برداشت خو بیا هم چې ښځې لکه مارکیټ ته تللی شي نور ځای ته تللی شي دا خو بیا د کام مسله ده نو باید چې راشي او سپیشلي دلې خو دا په یورپ او انګلستان کې دا خو پاکستان هم نه دی دا خو افغانستان هم نه دی دلې خو فریډم دی نو ولې نه راولی ولې ښځې راولی د دوی د ښځو راتګ بې له دې چې نړیوالو تورو ښودل شي چې دا د ښځم د پښتون ژغورنې په حق کې راوتلې ده نورې څه ګټې لرلی شي نورې دا چې هغوی سوشلایزینګ هم کېږي لکه لاره او بل یو ځای کېږي مطلب ښځې یو بل سره هغه کنیکټ کېږي نور کارونه هغوی د دې نه نور هغه سټارټ کولی شي نور کارونه سټارټ کولی شي نور کارونه کولی شي او بل دا چې لکه زه یو خبره کوم چې عمران خان چې عمران نیازي چې راغلی و نو هغه د ګردو لکه په درنۍ کې سندرې ولګولې بیا یې پکې ښځې وګډولې نو د هغې نه وروسته چې دی هغه پاپولر شو ځکه چې خلکو ویل چې دا لیبرل دی نو د دې د وجې هغه راغی مطلب د خلکو وروسته خو هغه پېني راوستله دا موږ پکې ښځې نشو ګډولی خو موږ به اتڼ چې دی هغه براګي زموږ اتڼ پخوا براګ و هغه براګ اتڼ و عامي اتڼ و نو هغه به ګډ و نو دا اوس په پاکستان کې چې دوی ځوانان اتڼ کوي نو زما دا سجیشن دی چې ښځې دې ورسره کوي لکه ثنا حجاز شوه یا دا ولې چې هغوی نه شرمېږي نو موږ په خپل کلچر ولې وشرمېږو زموږ ښه که نن موږ لوبه وګټله اتڼ به کوې برګ اتڼ ګډ له ځوانانو سره ښه ډېره له درخانۍ د ځوانانو سره وینې ګورې بېلابېلو سره یو به زه د لوستونکو اورېدونکو ته دا خبره وکړم درخانۍ چې در سره ناست د دې خویونه ټول نارینه دي خلک په دې باندې خبر دي او تر ډېره حده پورې چې چا نه وي لیدلي خو رنګ یې د یوې پېغلې دی او یوازې داسې هم نه ده چې دغه معصوم مخ دی د هغه تر شا یوه غوسناکه منټالیټي هم شاخه پرته ده خو د دې ټولو شیانو باوجود چې دا چاته ورځي د دوی اوله غوښتنه دا وي چې ولې د پښتون ژغورنې د غورځنګ ملاتړ نه کوي یا ولې نه ورته راځي یا ولې نه ورسره یو ځای کېږي نن یې ما سره یوه بله خبره کوم چې یاره پښتنو د ډېرو پښتنو هغه کسان چې هغه لاسرسي نه لري لاریون ته نشي تللی غونډو ته نشي تللی میټینګونو ته نشي تللی احتجاج نشي کولی کم از کم سوشل میډیا خو لري پر سوشل میډیا باندې ولې دوی دا غږ نه راوچتوي او پر سوشل میډیا باندې د دې خبره دا وله چې دا غږ یو اندازه پیکه شوی دی نو د دې دپاره ستا په نظر ولې پیکه شو دا غږ یا ولې زه وایم چې ځکه چې خلکو لکه فاصلې لکې بایللي خو نه دي خو بیان لکه مین کسان یې وجود کړي دي سهار چې به زه پاڅېدم که نه پورته نو ما به لکه د عبدالله نګیال ټویټ به مې کتو د سنې نور ادریس ټویټ به مې کتو لکه ټویټ به مې د هغوی کتل هغوی نشته نو دا لکه ډېر چې کوم امپورټنټ کسان دي هغه یې وجود کړي علمزید محسود او محسن داور علي وزیر دا ګرځی لکه وجود کړي دي نو هغه خلکو ته لکه زه نه هارټ بریک شوی یم نورن هغه چې زموږ دومره وس نه چلېږي چې زموږ نه دومره امپورټنټ کسان وجود کړي او دا باید د هغه پارلیمنټ دی چې کوم د الیکشن کې محسن او علي تللی او نن ګرځه لکه خلک به اوچتوي نور به هم اوچتوي خو شکر دی د پی ټي ایم په غورځنګ کې مضبوطې څېرې لا پاتې دي د پی ټي ایم مشر ښاغلی لکه دا اوس نشي ختمېدی که دا فینیشن کېږي نه دا اوس په زړونو کې دی لکه چې کوم نوي خلک لکه اوس تاسو بچي شو یا
یا ستا بچي چې وروسته راځي نو دا خو به زه لکه انجکټ کو تاسو یو شی چې یو نو دیس از لایک تاسو یو یې موږ پښتانه او موږ د دې سره نشو رسېدلی د دې سره لکه د دې سره موږ نشو چلېدلی او په خپل حق نه بغیر نشو چلېدلی ښځو راته او دا اوس په افغانستان کې د سولې خبرې کېږي د نن خبر دا دی ما سره مخکې تاسو ناست شوي د مرکې لپاره چې عمران خان دا منلې ده چې هو دی د طالبانو سره ګوري طالبان مو ملاتړ کوي پاکستان خود کوي لکه جوړ کړي څه به په کوو څه به کوو نو بس ګوري چې اوس څه کېږي لکه زه خو دوی خو وایي افغانستان وایي چې څومره خبرې د طالبانو سره روان دي خو زه خو وایم چې طالب چېرته ملاوېږي شوټ کوی لکه بیخي د هغوی خلاف یم سوله وله د هغوی سره نه کېږي د ځناورو سره سوله څوک نه شي کولی تاسو ته ډېره درخاني وایي باید طالبانو سره سوله نه کېږي چېرته وایي شوټ کوی او بس خلاص دغه طریقه ده خو د ولس ډېره برخه د طالبانو سره ملګري شوي دي دا په ټولو څوک نه شي هغه ځکه هغه زه وایم چې د هغوی قصور نه دی چې زموږ خلکو ته لکه اوس زه اسلام آباد کې پاتې شوې یم اسلام آباد او د پېښور انوایرمنټ ډېر ډفرنټ داسې دی چې پېښور کې لکه سهار بانګ وایي د هغې نه پس ملا په خطبو کې لګیایي د دې نه ورځ یا اسې لګیایي او بیا لګیایي او بیا شپې بدېږي نو هغه منټالټي هغه خلک خو هغه اوري او هغوی هغه فرسټریټډ دي لکه تاسو ته چې څه نه وي ستاسو ایکسپوژر نه وي شوی نو ته مخته نه شې تللی نو او اسلام آباد کې داسې څه نه ده اسلام آباد کې نایټ کلبز دي لاهور کې نایټ کلبز دي او دا لکه دوی خو ډېر پنکي پیني راوستې خو خبره خو داسې دی چې اسلام آباد کې هر څه دي لکه اټس جسټ لایک او د دغه د تر دغه خبرو وروسته بېرته اسلام آباد ته ځې ولې د دې د پلار دی څه ګوره یو بل ټکی درته دا ستاسو شخصي نظر دی د طالبانو متعلق دا د پی ټي ایم نظر نه دی نه دا د پی ټي ایم زه خو د پی ټي ایم ملاتړ کوم زه چې څه وایم زما مرضي ده زه د هغوی ملاتړ کوم خو زه د هغوی لکه رکن نه یم چې اوس سبا له دوی هغه جوړ کړي یو هیشټیګ روان पी टी एम से लाइक पी टी एम ने ये कहा पी टी एम ने वो कहा पी टी एम ने कुछ नहीं कहा मैं पी टी एम की सपोर्टर हूँ और मैं जो कहती हूँ वो मेरी इंडिविजुअल राय और गुड نو ستا په انډیویډوال رای کې ښه درخاني ته دې نه وړاندې که چیرې لږ موږ ولاړ شو دلته تاسو تحریک شروع کړی و ځوانانو ته ورتلاستی فرد کسان لیدل او هغوی مکان یې کول و دغه ته پی ټي ایم دپاره څومره غټ شوی دی اوس په بهر کې په بریتانیا کې یا په اروپا کې دا تحریک که دغه سوحاتو یو سره ډېر امپورټنټ خبره زه کول غواړم چې ډېر غټ شوی دی خو څه ګلخانان بلکې موږ ګلخانان چې هغوی ته څه نه میلاو شي که نه نو هغوی په دې پوینټ راشي چې د بل افغانان یې ولې سپورټ کوي نو که په تاسو کې دومره غیرت وی چې تاسو سپورټ کولی نو بر افغانان خو به بیا لکه وبکي خو بیا به ستاسو مطلب سپورټ ډېر و د افغان کې بیا لر افغان او بر افغان چاره نه وسته که نه لکه دوی ټوله پکې راوستی مطلب په ذهن کې خو نشته خو هغه خو دا که نه هغه به مني چې یو خوا دی نه موږ ځو نوم د چا وانخلی موږ ځو غونډو ته ځو زه ورځم پی ټي ایم غونډو ته د پی ټي ایم غونډو ته یې به خود به داسې خلک وي ډېر خلک به هغه په خپل ذاتي مفادات لري کوشش به کوي چې افغانان ترې لرې وساتي خو پی ټي ایم د افغانانو د پښتنو غورځنګ دی زه پښتون افغان یم نه دا ټایټل نه ما څخه پنجاب اخیستلی سي نه دا ټایټل زه چاته ورکوم پنجاب خو تاسو له ټایټل درکړی ما له یې راکړی زما په ډومیسایل لیکلی افغان او نو کله چې دا شی له ما څخه څوک نشي اخیستلی پی ټي ایم د دې ټول ملت ګډ غورځم د پی ټي ایم غړی نه یم ملاتړی دا خبره په زغرده کولی شم البته دا ملاتړ زما شخصي دی کله چې د دې موږ خو پر پی ټي ایم باندې غږیږو لوبه څنګه کومې خواته روانه ده دا لوبه غږ ورته تشریح دغه لوبه خو دلته خو یو د خلکو زور نارې شوې زموږ اصل هدف همدا دی که دلته راځو هم قوم سپورټ
که بهر زوم کوم سپورټ او د کوم سپورټ د کوم ملاتړ د کوم مرسته دا د هر افغان غوښتنه ده او باید وي صحیح نه د کرشي یوې غاړې ته نه بلې غاړې ته دا د پښتانه خاوره ده دا د کرشي یوې غاړې ته او بلې غاړې ته دا خاوره څوک نه شي اخیستلی دا د افغانانو خاوره ده دا یو ملت ته یو قوم دی اوسیږي وخت به مشکلات راوستلي وختي طور به ستونزې موجود دي خو دا به کېږي کله چې د پی ټي ایم غورځنګ پیل شو یو نوی امید پیدا شوی دی د دې نوي امید رڼا یو نوی څراغ دی په ډېره لرې تاریکه کې بریږي یو ورځ به د دې رڼا ډېره پراخېږي د پښتانه قوم و هر اړخ ته به رسېږي ځکه به رسېږي چې ډېر زیات پیاوړي ملاتړ یې پیدا کړي دي لکه آینه درخانۍ لکه ما ته څه ګل خانان وایي چې د برین واش ته برین واش یاره د پښتانه لپاره برین واش په ډېر ټینګ ډنټینګ پینټینګ ورته زه په برین واش تاسو د لایټ مقصود په پوره ډېر شان ځانګړي غوښتنې دي له کومه څه ده د پی ټي ایم په تړاو باندې د کومه څه چې خپل ځان وپېژنئ چې کومه ورځ تاسو ځان وپېژنئ نو تاسو به هر څه درته واضح شي دا خبره ځکه چې تاسو پنجاب سره ډېر وایئ چې زه پاکستاني کله زه بورن پاکستان کې تاسو شئ خو تاسو لکه یې پښتانه تاسو وطن چې دی هغه افغان دی ځکه چې ځکه تاسو افغانان یې تاسو تر دې ځای راغلي وو نه دغه تاسو چې مطلب او یا چې تاسو ډېر که نه د ځان د هغوی سره حساب وایي تاسو باغی هغوی شماري نه لکه اوس څنګه چې د پاکستان نه څنګه پاکستان نه کوم خلک راغلي او هغوی دلته بورن دي او هغوی ځان ته برټش بورن وایي او وایي چې زه برټش یم خو انګریزان ورته لکه د لرې نه داسې بد ګوري بیکاز هغه د دې ځای حصه نه ده نو دغه شان تاسو چې دی که ډېر هغه وکړئ او ډېر ووایئ چې زه چې دی د پاکستان سره یم او داسې they don't consider you their own چې کله جنګ راشي ایون په آپس کې د هغوی ډېر جنګ دی خو هغه به یو ځای ملاوي پنجابیان به تاسو ته همیشه یو ځای ملاوي پښتانه چې جنګ راشي بیل شي دا که جنګ نه یې راغلی نو په دوستي کې لکه بیل پنجابیان دا کار نه کوي نو بس ځان وپېژنئ چې تاسو څوک یئ پښتانه یئ که تاسو لکه ډي این اے چک تاسو به نه پښتانه دي پښتانه به وي مطلب د درخانۍ دا دی چې هغه کسان چې لا هم د پښتون ژغورنې غورځنګ نه زغمي یا نه مني وایي خو وایي هغوی دي هغې باندې اور سپیشلی پی ټي آی دې نه بس په پی ټي آی چې دی په ما پسې ولګي او شکندا وکړي یو نو واټ آی ډونټ کیر او دا وایي چې هغوی دا د دې خبره ده زما خبره نه ده وایي خپله ډي ان اې ټیسټ کوي چې تاسو پښتانه یې او که نه یې چې پښتون ژغورنې غورځنګ نه سپورټوئ نو پښتون ژغورنه لکه د نومه څه چې ښکاري پښتون ژغورنې غورځنګ پښتون تحفظ مومنټ ستاسو د تحفظ اگزیکټلی دا خبره ما کوله د پښتانه کوم دا اوس هم موږ په پښتو کې لګیا زه فکر کوم 99.9% چې دي لیدونکي لوستونکي اورېدونکي پښتانه دي نو له ټولو نه یوه غوښتنه ده هغه دا ده چې پر خپلو فیسبوک پاڼو باندې لږ تر لږه د پښتانه یو غږ بدرګه کوي زندانیان دي آزاد سي له موږ سره ظلم مه کوئ د پښتنو ټول وژنه بنده کوي د پښتنو سره نور دغه ناجایزه دغه ناروا عمل بند کوي پی ټي ایم نور شي نه غواړي پی ټي ایم همدا شي غواړي یو کس هم وژلی دی سرطان نوم یې راته پوره نه ده پته خو لکه داسې لکه هغوی ته د اوس مشکل نه ښکاري او خلک بیان وایي چې نه 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 فوج دی هغه ډېر ښه دی لکه اوس په ښکاره مطلب په ښکاره دا چلونه کوي او د هغې نه بس هم چې تاسو وایئ چې نه دا خو چې دی د پی ټي ایم غلط دی نو بیا تاسو راغلی او وروستۍ خبرې دي خپل وروستي پیغام خپل شاته ورته ووایه زه لږ مې شاته کړه خپلې وروستۍ خبرې دې ورسره وکړه بیا به مخشه ورسره وکړو بس دغه خبره کوم نور خو څه خبره
د خبريال ډاټ کام لیدونکو لوستونکو او اوریدونکو خپل ځان مې او خپل لکه خپل برین یوز کوي هغه میجورټي چې څه فالو کوي ضروري نه ده چې تاسو هغه فالو کوئ د میجورټي چې دی هغه پی ټي ایم خلاف لکه پاکستان خلاف نو ضروري نه ده چې تاسو بس سترګې پټې کړي او چې څه بس د راروان دي په ټي وي هغه ګورئ خپل دماغ یوز کوئ نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې څه ښکاره دي خپل د بیهیویر نوټ کړئ د خپل د خلکو ستاسو سره بیهیویر نوټ کړئ څنګه په تاسو جوکس کوي تاسو ته خان وایي او نسوار درته یادوي او تاسو you just observe or use your brain and then support us. That was still the month. Was Pat Carlos.